کې موږ نن ټولر واز په تجوړي روډ باندې ګیس ګاډي بند کړي وو یو سنګل ګاډی نه له یخ طرف راغلی دا نه له یخ طرف نه دا یې موږ زړه نه غواړي چې موږ د کپنۍ ګاډي بند کړو موږ د پاکستان ته نقصان ورکړو یا د موږ کپنۍ ته نقصان ورکړو موږ سره بله لار نسله پاته 15 کاله موږ دا سوال مینت زاری زړه فریاد وکړه چې ما ته اورا خړې اوبه راکړه خدای ته وګوره د برانډې کور مې ته جوړ سلی و مشره کور مې ته جوړ و 40 کاله دغې کور مې نه بایدلی ده اوس هغه زړه لار چې د هغه روغه ده تجربه خو دې په وکړي که نه هغه دې په خلاصه کړي دا یوه ډانګه د کنکریټ تا د درې کې تجربه خو به په وکړو چې اوبه کور مې ته ورځي که بیا واپس ځنده راځي بیا دا د شهیدانو وینې پیسې دي د 1 ارب روپۍ پولیو کړي دي بنو کمیشنر دا شهادت کړی ده بنو کمیشنر دا شهادت کړی ده چې پولیو ویله چې دا پولیو 1 ارب روپۍ دي او ویله چې 2 ارب نوره ورکوو دا کمیشنر شهادت ته موږ ټول په ګواه یو بنو کمیشنر که چا دا ثابته کړه چې دا لا MNA فنډ ده لا MPA فنډ ده لا سینیټر فنډ ده لا منیسټر فنډ ده لا چیف منیسټر فنډ ده بیا به په دغه خبرو په دغو ټولو کیسو به موږ توبه باسو او قوم نه به معافي غواړو او موږ به بیا په دغه ماینس ونه غږېږو چې دا 1 ارب روپۍ ټنډر دی کینسل شي خو دا 1 ارب روپۍ شهیدانو د دغه تحریک قربانیانو په نتیجې چې پولیو ورسره چېنستی و چې دا هر وخت دا پولیو بایکاټ دا څه شی دي یو طرف چې دا دغسې مروت کنال مسله ده یو طرف دا 1 ارب واخلو 2 ارب نوره درکوو چې دا مسله ختم شي اوس هغه پیسو باندې موږ ته دالته نیر چې ټیکټر ما چلاوه ما دالته ټاټکي ته پچې چلاوه چې په ټیکېدارانو یې نه خورې 1 ارب روپۍ 100 کروړه دا ولې نه خورې چېرته نوره ټنډرو چې وخوره نور یې وخوره نور یې وخوره ټول پاکستان وخوره ټوله ضلع خو دې وخوړه خو دا 1 ارب روپۍ چې ما نه ته وخورې که نه بس بیا زه هغه کور مې نه برانډیم ته بیا نوې لار نسو په جوړوای زړه دیر نه بنده نوې نرته جوړه نو دا مطالبه مو دا 15 کاله مو دا زړه فریاد وکړو خدای دې پاره ماته نوره موږ باندې رحم وکړو د پاکستان موږ خاوره ده موږ ملک ته موږ دغو پښتنو آزاد کړی ده اوس خپل حق غواړو که نه که حق مو نه کېږي خو بیا میدان ته راشو چې نه مو کېږي بیا مو برانډیم ولېرته جوړاو بیا مو د نیر ولېرته جوړاو بیا مو دا 40 کاله اوبه ولې راکولې که موږ حق نه کېږي که حق مو کېږي بیا مو نوره مه ځوروو 6 کسان مور نه شهیدان کړل خودکش مور وکړې ګاډو ته مو د ماکیر وکړې ډرون مور باندې وکړې کوم ظلم جبر ده چې نه مور سره وکړه که داسې څوک یي که خان یا که ملایي چېرته مخته کېدای شي اوس په تیارې کیسې درته مخته شي په دا چارې د جنډر ته لکه کې افتتاح دې دای وکړي غاړې ته به هارونه موږ وراچوو او لونګۍ به په ورسره وو موږ نام ناموس ته نه یو لګیا نه ووټو ته لګیا یو ووټو ته نه یو لګیا مه خفه کېږه چې دو ووټو ته لګیا دي نه نام ناموس ته لګیا زه اوس دا د دنیا په مخ چې ورته وایم چې مخانه ملا سبا نه دې راځي او ورې کور مې نه دی په برانډیم ته په لارې باندې جنډر ته لکه کې افتتاح دې وکړي سیخت کار په شوري خپله اومه خوله مې ده او اومه خوله درته خلاصه کړي 6 خو خلاصې دي او اومه خوله درته خلاصه کړي لونګۍ یې ده پګړۍ یې ده غاړې چې هارونه یې ده اوس نوره موږ اخر څه وکړو چې بیا دا نه یې تر نه پوره بیا کم از کم لارې چې مرته درېږه رکاوټ مرته جوړېږه بیا مې بې عزته کوه ما غلط مینسان مه کوه ما په روپیګانډې کوه اما مطلب دا د مقابلې چې جرګیر ته جوړوه اما مطلب دا ده چې ویډیوګانې کوه اما مطلب دا ده چې دا قوم خوروه د قوم بچي مه خوروه دا قوم تورسرې مه خوروه دا قوم خپلو بچو سره ظلم مه کوئ تاسې مځکې له موږه ډېرې دي بیا ځان سره ولې ظلم کوو که نه
اوس موږ نوره کومه یوه تر وکړو که حق مو نه کېږي راشته چې نه دی کېږي که د 1 ارب روپۍ تا کړي MNA لا MP لا سینیټر بیا راشته پښتانواله ته راشه چینر سره که بیا وایه چې یاره پرمینه لار چې کومه ده نه ته جوړوم براندیم ته خو بیا دا نیر تر ختم کا دا ډیم تر ختم کا دا محکمه ختم کا خلک اسې په ناراض آیدا به نیر ډیم هر شی تر ختم چې کا حق مې نه جوړېږي ختم یې کا نو نوره موږ تاسو سره اخیر څه وکړو چې چا څه قسم اعتراض وي میدان ته دې راځي او په میدان درته وایي چې دغسې مطلب چې تاسې را په روا وایي الله په ناروا وایو الله په حق یو الله په ناحقه یو خو نور نه چینو که ښېګړه نر سره کوو بدګړه مر سره کوو دا هر مروه ته بیټني ته پښتون ته خواست کوو مشره چې ښېګړه وکړه مر سره کوو خو بدګړه مر سره کوو چې موږ یې خړو اوبو خبره تحریک ورچګوي بیا دا ټول ولټېږي موږ ته رکاوټ جوړ یو بیا موږ ته خپل دا ته مروت رکاوټ جوړ شي څوک یوه خبره کوي څوک بله خبره کوي څوک چپلۍ پالشته څوک چې کومه ده بوټان پالشته یا څوک چمچې شوری یا څوک بیلچې شوری غلو ککړې بیلچې شوری څوک لوټې شوری یا څوک څه شی کوي یا څوک څه شی کوي څوک شیشې صفا کوي څوک وروري وتیایي دا ډیم طارق سعید خان کړی دا هلته سن 62 چې زه نه وم پیدا بیا طارق سعید خان مور به نه وه پیدا بیا دی چېرته پیدا و څوک وایي دا 1 ارب روپۍ طارق سعید خان کړی دي ځه په دغه مې تر سره شرط لګېده که طارق سعید خان د 1 ارب روپۍ کړی وې بیا دې کور ته یوسې یا د نیر دې پاته یا ډیم دې پاته هغه چېرته زه ورکړه خپله مځکه ګڼه ورته خرچوم زه شرط ورسره لګي کوم که بیا دا ټولې خبرې موږ بې عزته کولو او موږ خرابولو پر ما چې بې عزته کړه ته به چېرته عزتمنده کوې چې ما خرابوې ته به چېرته ځان بچ کړې دا مځکې ټولو موږ تاسې دي چې مطلب دا ده د خپل بچي د خپل تورسرو باندې رحم وکړو راځو سبا ته راځو خان دې راځي ملک دې راځي ملا دې راځي ټول درته مخ ته چې موږ به شاته ټوپک پسې اخیستي هلته د مطلب دا د کور مینه براندیم ته جنډه لکه کی اسیخ ته خپر یا بلډوزر دا ماشینری د شوري کی شاته د کاغذو چې ټندر کوي ا کاغذو چې د نور کاروایی تیاری پیسې موږ بیا بدرګي موږ به ورسره موږ به حفاظت موږ بیا بدرګي موږ بیا د مروت کوم باندې رحم وکړو په د مروت کوم باندې نور رحم وکړه په د زیلې رحم وکړو ډیره مهرباني